زما محترمو دوستانو بیا هم سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. روغ او جوړ اوسئ. زه مجبوره شم بعضې وخت کې مجبوره شم چې ځکه دا فیسبوک ما مجبوره کوي چې خبرې وکړم. ډېره مننه کوم ستاسو د وخت نه اخیستل، د طلایي وخت نه چې ما سره اوسئ یو 15 دقیقې یا 2 دقیقې یا 3 دقیقې جهان مننه کوم. حیران شم قاتلان غازیان شي. څه ګورئ موږ او تاسو ښه صحنه ګورو، دا جنګ ګورو. دا جنګ د کوم وخت نه شروع شوی دی؟ د ترکي او د امین د وخت نه شروع شوی دی او تر اوسه پورې دوام کوي. تاسو وګورئ دلته هېڅ قاتل ځان ته قاتل نه وایي، خو الله ورته ګوري چې دا قاتلان دي. ښه متوجه یاستئ. بیا چې هر رقم تاسو متوجه شئ، هر قاتل ځان نه قهرمان جوړوي. د وخت یو د بل په ضد راځي، یو بل وژني، بیا وایي زه قهرمان یم. زه نه پوهېږم چې زه چاته قهرمان یم. ګوره تاسو خپله ځان سره قضاوت وکړئ، وجدان لرئ. آیا ترکي او امین دواړو چې خپل منځ کې وژلي دي دوی ته قهرمانان کېدلی شي؟ نه. ګوره یو څوک هغه وخت قهرمان کېږي چې مثبت فکرونو لپاره مبارزه وکړي. که فکرونه مثبت نه وي، فکرونه د ملي وحدت او د ملي ګټو د دغې وطن د دغې جغرافیه په نظر کې ښایسته نه وي، هغه هېڅ وخت کې قهرمان کېدلی نه شي. زه دوی ته حیران یم، دا څومره سپین سترګې دي. قرآن یې ویلی دی، وایي زه قهرمان یم. په قرآن کې قهرمان شته؟ تاسو تر ننه پورې یو پیغمبر لیدلی چې موږ ورته قهرمان ویلی؟ پیغمبر دی، ګوره د الله پیغمبر دی، الله ورسره لیدنې او کتنې کړي دي، مګر نن پورې موږ تاسو ونه ویلو چې موسی قهرمان دی، محمد صلی الله علیه وسلم قهرمان دی. دا غیر سیاسي مردار نمونه دي. یا تاسو ولیدو چې موږ او تاسو په کوم پیغمبر اولاد په پیرانۍ د پیرۍ په ډول بیرون ته اجتماع ته راوتی؟ چېرته راوتی دی؟ کم د پیغمبر د اولادونو نه هر پیغمبر چې یادوي یو اولاد یې ماته وښیو چې هغه پیر شوی په هوا کې ګرځي. خو زه دا ویم چې دغه پیر چې کومې قصې شروع کړي دي، زه راسن نن درته وایم اسحاق جان هغه که هر څوک یې ګوره داسې نه شي چې ستا پیرخانه او ستا دغه هغه شیانو ته زه اپلای وکړم چې ما په سترګو لیدلي دي. بیا به ډېر خراب وي. بیا زه هېڅ شي ته پروا نه راځي ماته. دغه یو شي ته پروا راځي چې د دې ملت په بازي ورکولو ماته اور ولیږي. دا ملت داسې لیونی قرباني د کمونست په ضد یې ورکړي، د ستا په ضد یې ورکړي، د اسلام په ضد یې ورکړي، او بیا تاسو په غیر مستقیم ډول ورته راځئ او بیا بازي ورکوئ. هېڅ امکان نه لري. دا ملت ډېر یخ شوی دی. که ته سید یې زم سید یم. ستا د نیکه نه زما نیکه زورور و. ستا نیکه به بغداد نه راغلی، زما نیکه په کونړ کې بابا پاچا ټول پیژني، مګر مریدان نه لرم. ځکه صادق لوشي یم دې وطن ته. د دې وطن د پاره ما قرباني ورکړي، نیکه مې قرباني ورکړي، پلرونه مې قرباني ورکړي. دا ستا خاندان ته معلومه ده. ټول حضرات د افغانستان د قلعه جواد نه دي نیولي تر سرخوده پورې. دا ټول تاسو پوهېږئ. نور بې شرمیم شروع کړې ده. یو سړی م راغستی ابراهیم آغا هغه اوس لا هوایي ګرځي په ویډیوګانو کې. لږ شرم وکړئ، لږ ایمان سره دا سر وجدان ته کته کوي. لږ ګورئ تاسو ډېر بې رقمه دې مبارزې ته راوتی. او که بیا اصلي اساس ته د لاړ شم، اغا صاحب سید اسحاق آغا ته په حزب شوله کې نه وې، ته شولیانو سره نه وې، تا د شولیانو سره فعالیت نه کوو. یو شولیي کمونیست څنګه راجګېږي وایي زه پیر یم؟ زه تا پیژنم که نه؟ زه خو دغه دی مخامخ درته ناست یم. لاس د خلاص چې د هر ځای جاسوسي په هره پالیسۍ چې کې نن مې ماغزه درته بیخي خراب شول. اله قندهاریانو جګ شي، اله پکتیاوالې جګ شي. چا کوم بې سواده ته جګ شي؟ ته د کومې یونیورسۍ نه راغلی؟ تا چېرته درس ویلی؟ زه په نادره کې هم تم وې یادېږي دي. زه په قلعه ابچاکان کې اوسېدلم او ته په دا کوچي نقیب کې. زه ستا ملګري چې څه وګورې، د استاد خلیلي زامن، د شاروال کبیر جان زامن، د جنرال صاحب سفرخان زامن، د جنرال صاحب عیسی خان زامن، د ستا شاوخوا کې چې هلته ګرځېدل څوک خوجي برود صاحب پورې. زه ستا ماشومتوب ماته معلوم دی. ته نه پیري نه بلې په لیاز د خدای او قرآن داسې نه شي چې بېرته لاړ شم قضا د وزیر داخله قدیر خان ته او بیا دې داسې په تاریخ کې رسوا کړم چې اندازه نه لري. یا د دې پیرۍ نه د لاس واخله. زه بلکل ستا ټوله سوانح راوباسم او دې خلکو ته یې وایم نور دې په تنګ کړو په دې فیسبوک کې. پیر ځای راشم دا پیر چې شوله موږ غول خوړلي چې موږ پیران نه یو. تا ګلان خوړلي دي. خواهش کوم د افغانستان خلک خو هسې بې سواده شوي دي. که بې سواده نه وی دغه به حال نه وی. باسواده ستاسو د لاسه تښتي. پیر یم د څه شي پیر یې؟ کوم اسمان نه تا ته وحي راغلی ده؟ زه عصباني کېږم آغا صاحب نور درته. بیا که یو وارې عصباني شولم خدا او راسي ستا او د قدیر خان وزیر داخله قسم را وباسم بیرون ته.
په دې پوه شه د ابراهیم ټیکهدار موضوع دې راوباسم دا ابراهیم اغا دی او هغه ابراهیم ټیکهدار چې هلته بچي تر ساره پورې ما چټیات ته مه وباسه ښایست کوم ویډیوګانې دې بندې کړه چټیات دې بند کړه پیري مریدي دې بنده کړه زه پېژنم هر چټل نشي پیر کېدلی جهان منه نه